لا د کفن قرض مې خلاص کړی نه دی، څو کاله مخکې مې بیا مړه ده. او حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، وړو بچو سره مرغۍ مړه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه راتل یم، تاسو ګورئ چراغ ټي وي. ضلع چرسده کې په تحصیل شب قدر کې موجود یو. را سره ترڅنګ ناست دی طیب ترنابوال را سره موجود دی. قدرمنو کتونکو ډېره ښایسته په زړه پورې شاعري کوي. د دوی نه به هم چې دی یو څو شعرونه چې ستاسو لپاره ریکارډ کوو، را سره اوسئ. ډېره مننه طیب صاحب چې تاسو وخت راکړو. ستړي مه شئ، هرکلی درته وایو. ظهور احمد اتل صاحب ډېره مننه م کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې دونه مصروفه ژوند نه ټیم وخت کوو مونږ له راغلی. هرکلی درته وایو. د کیمرې نه شاته هدایت شاه صاحب دی، هغه ته هم هرکلی او ستړي مه شئ وایو. ټیم به م نه اخلم، څو شعرونه به درته ووایم چې په وینو سره ده لیونۍ مړه ده، په وینو سره د لیونۍ مړه ده، په وینو سره د لیونۍ مړه ده، د ګل په خوا کې لولکۍ مړه ده. ډېر ښه دی دا ووایه بیا. په وینو سره د لیونۍ مړه ده، د ګل په خوا کې لولکۍ مړه ده. لا د کفن قرض مې خلاص کړی نه دی، څو کاله مخکې مې بیا مړه ده. لا د کفن قرض مې خلاص کړی نه دی، څو کاله مخکې مې بیا مړه ده. او حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، وړو بچو سره مرغۍ مړه ده. وړو بچو سره مرغۍ مړه ده. ډېر ښه دی. حاجي صاحب ما چې و دارو په فصل، وړو بچو سره مرغۍ مړه ده. هغه سوره کې چې ورکړې وه مور، هغه سوره کې چې ورکړې وه مور، هغه سوره کې چې ورکړې وه مور، هغه جینۍ په تیزندۍ مړه ده. هغه جینۍ په تیزندۍ مړه ده. هغه سوره کې چې ورکړې وه مور، هغه جینۍ په تیزندۍ مړه ده. توی به غزل ولیکم ساندې ساندې، توی به غزل ولیکه ساندې ساندې، توی به غزل ولیکم ساندې ساندې، زما سندره د سیالۍ مړه ده. زما سندره د سیالۍ مړه ده. ډېر ښه دی، ډېر په زړه پورې. څو شعرونه نور چې د چا مایوسه حوصلې ماتېږي، د چا مایوسه حوصلې ماتېږي، بنګړي په دې قبر د شپې ماتېږي. واه واه ډېر ښه دی. او د چا مایوسه حوصلې ماتېږي، بنګړي په دې قبر د شپې ماتېږي. کونډې ویل په کونتون نه جاړمه، کونډې ویل په کونتون نه جاړمه، ستر مې نن د لوپټې ماتېږي. واه ډېر ښه، ډېر زبردست. کونډې ویل په کونتون نه جاړمه، ستر مې نن د لوپټې ماتېږي. قرض درکوم په زوری مه ډبوه، قرض درکوم په زوری مه ډبوه، قرض درکوم په زوری مه ډبوه، وینو خوړلي دي تنبې ماتېږي. واه ډېر ښه دی، ډېر ښه. بیا یو ځل بیا دا راشه. قرض درکوم په زوری مه ډبوه، وینو خوړلي دي تنبې ماتېږي. ډېر ښه. او د ډېرو خویاندو ورور ځوانۍ کې مړ دی، د ډېرو خویاندو ورور، د ډېرو خویاندو ورور ځوانۍ کې مړ دی، ځکه پې کټ د جنازې ماتېږي. او ما خوب کې هم تور خاماران لیدلې، ما خوب کې، ما خوب کې هم تور خاماران لیدلې، ستا هم مشکڼې د ټیکې ماتېږي. واه ډېر ښه، ډېر زبردست. توی به په خپله بربادۍ نه یمه، غندل غندل ځواني د هغې ماتېږي. ډېر ښه دی، ډېر زبردست. یو جهان مننه. ډېر زبردست. طیب صاحب دا راته ووایه چې شعر و شاعري د کوم وخت نه کوئ؟ یاره جي شاعري خو مونږ زه به ووایم چې ډېر وخت نه، د 1995 نه زه شاعري کوم، او 2000 کې مشاعرو ته راغلی یم. صحیح. او دغه وخت نه لګي بس